بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن ویډیو کې اکټیویټډ چارکول باندې خبرې کوو چې فعال چارکول څه معنا لري. دغه ویډیو باندې د ښې پوهېدلو لپاره زه تاسې مخته یو دوه اګزامپل غورځوم. که تاسې په کور کې یو څوک داسې وي چې هغې پویزنز زهر خوړلی وي یا هم ډرګ یې اوور ډوز اخیستی وي، یعنې مثلا درمل په کار یو ګولۍ وه او دا لګیا شوله 8-10 ګولۍ په ټایم واچولې، نو دغه ډرګز اوور ډوز شو، زیات مقدار کې واخیستلی شو. نو اوس دغه زهر خوړل یا درمل اوور ډوز اخیستل دواړه ټاکزیک کنډیشنز دي، زهري حالتونه دي. دواړه کولی شي باډي سیسټمز د وجود چې کوم سیستمونه دي هغه فیل کړي او د مرګ باعث وګرځي. اوس که تا ته یو څوک داسې حالت کې راوستلی وي چې زهر یې خوړلی وي یا هم درمل اوور ډوز اخیستی وي، ته څومره زر کولی شي د دې شخص ژوند وژغورې. د ژوند ژغورلو طریقې ډېرې دي، یو طریقه یې د چارکولو په واسطه هم کیږي. ګورئ، اکټیویټډ معنا فعال چارکول کله چې تاسې لرګي وسوځوئ یا یو شی چې وسوځوئ هغې نه چې کومه هغه سکاره جوړ شي هغې ته موږ چارکول وایو. بلیک کاربن وي، بلیک کلر لري او دا اصل کې وي کاربن. خو کور کې چې کوم سکاره موږ سره پیدا کېږي د لرګیو د سوځولو نه، هغه سکاره او اکټیویټډ چارکول یا فعال چارکولو ترمنځ یو څه فرقونه موجود دي. وروسته به په دې ویډیو کې دا هم را سره زده کوئ. نو فعال چارکول کلینیکونو کې پیدا کېږي. دا موږ هغه اشخاصو ته ورکوو، هغه خلکو ته ورکوو د خولې له لارې اورلی ورکوو چې چا زهر خوړلی وي یا هم ډرګ اوور ډوز اخیستی وي. فعال چارکول به هغه وخت کې ډېر ښه کار وکړي، د ناروغ ژوند به په ډېر ښه ډول وژغوري. که چېرته تاسې د 1 ساعت په جریان کې ودین 1 هاور تاسې ناروغ ته اکټیویټډ چارکول ورکوئ، یعنې یو شخص دی هغې زهر خوړلی دی، ودین 1 هاور که تا اورلی د خولې له لارې فعال چارکول ورکړل نو ډېر زیاته فیصدي سره ته د هغې ژوند ژغورلی شي یا ډرګ اوور ډوز اخیستی وي. نو ښه خبره دا ده چې یو که څوک تاسو ته راوستلی شي کلینیک ته، هغې زهر خوړلی وي، ډرګ اوور ډوز اخیستی وي، څومره زر چې امکان ولري فعال چارکولو نه اورلی استفاده کوو. اکټیویټډ چارکول یا فعال چارکول موږ ځکه استعمالوو، ولې هغه عادي سکاره ولې نه استعمالوو؟ علت دا دی چې فعال چارکولو سرفیس ایریا یا مساحت چې دی، ایریا چې ده دا زیاته ده، نو ډیر کم چارکول کولی شي زیات پویزنز یا ډرګز وغیره هغه ځان طرف ته راونیسي، ټریپ یې کړي او پرېږدي نه دي چې د انسان د جی آی ټي سیسټم نه دوران ته لاړ شي، جذب شي. نو چې جذب نشي نو بیا تاثیر نشي کولی. د دې وجې نه موږ فعال چارکول استعمالوو. د فعالو چارکولو سرفیس ایریا زیاته ده، زیات ځای نیسي او څومره چې زیات سرفیس ولري هغومره به ډېر پویزنز ډرګز وغیره دا به د چارکولو سره یوځای کېږي. چارکول به دا ډرګ داسې رانیسي، دغه زهر به رانیسي او نه به یې پرېږدي چې جذب شي. چې جذب نشي نو بیا سیسټمونو باندې افیکټس نشي کولی. تقریبا 1 ګرام فعال چارکول 1500 نه واخله تر 1500 میټر سکویر یا میټر مربع پورې سرفیس ایریا لري، دا ډیر زیات شی ده. اوس دغه فعال چارکول موږ ولې ورکوو؟ دا دې په خاطر ورکوو چې دغه شخص چې زهر یې خوړلی دی یا ډرګز اخیستی دی، تا چې څنګه فعال چارکول ورکړل په جی آی ټي ټریک کې، هضمي کنال کې، هضمي لارو کې، په کولمو کې به د اډزارپشن عملیې په واسطه دغه فعال چارکول زهر ونیسي، درمل به ونیسي او نه به یې پرېږدي چې جذب شي. اوس اډزارپشن کوم پروسس ته وایي؟ اډزارپشن دې ته وایي کله چې د یو شي په سطحه باندې، د یو مادې په سطحه باندې مالیکولونه ښخ شي، دې ته اډزارپشن وایي. فار اگزامپل که دا زه فرض کم دغه چې کوم ما رسم کړی دا داسې فکر وکړئ چې دا اکټیویټډ چارکول دی. دا اکټیویټډ چارکول ما ناروغ ته ورکړی دا او د دې ناروغ په انټسټاین کې یا په وړو کولمو کې زهر موجود دی یا هم ډرګ اوور ډوز فارم کې موجود دی. نو اډزارپشن هغه عملیې ته وایي چې پکې د دې میټیریل سره د دغې چارکول له سطحې سره درمل وصل شي، ښخ شي یا زهر ورسره ښخ شي، دې پروسس ته اډزارپشن وایي. نو اډزارپشن هغه عملیه ده چې پکې مالیکولونه راځي د یو مرکب یا د یوې ماټیریل یا د یوې مادې په سطحه باندې ښخ شي، دې ته اډزارپشن وایي. که زه یې اسانه کړم، که زه یو سپنج راواخلم، مثلا دا سپنج دی او دلته بوره ده، شوګر وغیره، نو زه که دا سپنج لږ ورته داسې نوجن غوندې کم
او دا په دې بوره باندې کیږدم نو دا بوره به د دې سپنج له سطحې سره ښخ شي. دې ته ابزارپشن وایي. او یو ابزارپشن د ابزارپشن بیا جذب ته وایي. جذب دا معنی چې دغه مالیکولونه د دې مادې داخل ته لاړ شي، لکه سپنج چې وچ وي راواخلي په اوبو باندې کیږدي هغې ته ابزارپشن وایي. موږ باید چې سپنج دغه اوبه جذب کړي، ولې هغه د اوبو مالیکولونه د سپنج داخل ته لاړل. خو ابزارپشن کې داخل ته نه ځي، د میټیریل داخل ته نه ځي، بلکې د میټیریل په سطحه باندې مالیکولونه ښخیږي. نو موږ فعال چارکول دغه اشخاصو ته چې پویزنز یې خوړلی وي یا ډرګ اوور ډوز اخیستی وي ځکه ورکوو، ځکه چې زموږ په جی آی ټي سیسټم کې جی آی ټي ټراک کې له دغه فعال چارکولو سره درمل ښخیږي، پویزن زهر ورسره ښخ شي. نو چې کله د دې سطحې سره درمل ښخ شي یا زهر وغیره ښخ شي، نو دا که ډرګز وي که دا پویزنز دا به بیا نه جذبیږي، پورټل سرکولیشن ته به نه جذبیږي. چې جذب نشي نو په سیسټمونو باندې افیکټس نشي کولی. نو لنډې داسې زده کړه چې فعال چارکول موږ ځکه هغه اشخاصو ته چې زارې خوړلی وي، ډرګ اوور ډوز اخیستی وي ځکه ورکوو، ځکه چې دا فعال چارکول سره درمل ښخیږي، پویزن ښخیږي او د هغه درملو هغه د زهرو د جذب مخه نیسي او بیا انسان ژوند ژغورلی کیږي. ابزارپشن که زه نور هم اسانه کم دغه سټرکچر که تاسې وینئ، په دې کې ما دوه شیان ذکر کړي، ابزاربنټ دی یو ابزاربټ دی. ابزاربنټ هغه مادې ته وایي، هغه مټیریل ته وایي، هغه مرکب ته وایي، هغه شي ته وایي چې ورسره مالیکولونه نور مټیریل وصل کیږي، دې ته به ابزاربنټ وایي. او کوم څه چې ورسره وصل شي هغې ته به ابزاربټ وایو. نو که زه د دې نه اسانه کم لنډ به داسې ووایم، که دا سپنج وي، دې سپنج ته به زه نوم ورکړم ابزاربنټ، ځکه له دې سره یو څه ښخیږي نو دا ابزاربنټ شو. او کوم څه چې ورسره ښخ شول دا به ابزاربټ شي. که زه د دلته شوګر مثال واخلم، بوره، که دلته بوره تاله وي او ما سپنج پکې کېښو نو دغه بوره به ابزاربټ وي ځکه دا ښخېدونکي توکي دي، او کوم چا سره چې ښخ شول هغې ته به ابزاربنټ وایي. نو کله چې له ابزاربنټ سره ابزاربټ ښخ شي دې عملي ته ابزارپشن وایي. نو که دا هم درته مشکل وي نو لنډې داسې زده کړئ چې کله له یو مټیریل سره له یو مادې سره مالیکولونه ښخ شي سطحه باندې، دې ته ابزارپشن وایي. لکه د فعالو چارکولو سره چې درمل وصل شي، زهر ورسره ښخ شي او نه پرېږدي چې جذب شي، دې پروسس ته موږ ابزارپشن وایو. نو فعال چارکول موږ ناروغانو ته چې زهر یې خوړلی وي، ډرګز اخیستی وي ځکه ورکوو، تر څو دغه ډرګز یا دغه پویزن له چارکولو سره ښخ شي او جذب مخه یې ونیولی شي. او فعال چارکول ځکه ورکوو، کور کې چې کوم عام سکاره دي هغه نشو ورکولی، علت یې دا دی چې د فعالو چارکولو سرفیس ایریا زیاته ده، په ډیر زیات مقدار سره پویزنز او ډرګز اوور ډوز چې موږ اخیستي هغه ټریپ کولی شي، نیولی شي او نه یې پرېږدي چې جذب شي. په اخر کې مهمه خبره ده چې کوم فعال چارکول چې ته دغه شخص چې زهر یې خوړلی دی یا ډرګ اوور ډوز اخیستی، دا فعال چارکول خپله د دې نه ډایجیشن صورت نیسي، نه یې میټابولیزم صورت نیسي، جی آی ټي ټریک نه جذبیږي او نه پویزن جذبېدو ته پرېږدي، نه ډرګز جذبېدلو ته پرېږدي. دغه فعال چارکول سټول کې یا غیته موادو کې انسان نوځي او تور رنګ کې یا هم بلیک کلر کې انسان نوځي. نو فعال چارکول چې موږ ورکوو دا خپله نه جذبیږي او پویزن ډرګز هم جذب ته نه پرېږدي، انسان نوځي، سټول صرف بلیک شي، غیته مواد صرف تور رنګ کې شي. مهمه خبره دا ده چې فعال چارکول څنګه جوړیږي. ګورئ، که زه دا فرض کم یو لوښی ده، په دې لوښي کې ما لرګي اخیستي دي، سر مې پرې بند کړی ده، لاندې نه مې اور ورکه، کله مو چې اور ورکه دا لرګي به پکې وسوځي، دې نه به سکاره جوړ شي، هغه سکارو ته موږ چارکول وایو. وروسته به بیا داسې چلو کوي چې دا سکاره خو چونکې جامد دي او غټ غټ دي، نو دغه سکاره به د یو ماشین په ذریعه چې په هره طریقه وي دا به مات کړي، دې نه به پوډر جوړ کړي. کله مو چې پوډر جوړ کړل بیا به داسې چلو کوي چې دغه پوډر اصل کې دي سکاره خو پوډرو ته موږ بدل کړل، فزیکي حالت هم یو څه نه څه بدل کړه، ول سالډ وو، هارډ وو، اوس هم پاوډر فارم ته چینج کړل. نو اوس مو داسې چلو کړو چې دغه سکاره چې پوډرو حالت کې دي دا به راواخلی، په یو لوښي کې به یې واچوئ. کله چې مو دغه پوډر په لوښي کې واچول ورسره دا کار به وکړئ، یو برخه به د لیمن د لیمو جوس راواخلی او 3 برخې به خالصې اوبه راواخلی. که زه یې اسانه کم چې یو برخه 3 برخه څه معنا لري، یعنی دغه پوډر مو چې کله لوښي کې واچول، که زه 100 cc محلول جوړوم نو په 100
سل سی سی کې به 25 سی سی د لیمو جوس راواخلی پکې ور واچوئ او 3 برخې یعنې 15 سی سی یا 15 ایم ایل به خالصې اوبه راواخلی دا به پکې ور واچوئ. نو انشاءالله زده کړی به مې چې کله موږ پاوډر راواخیستل سکاره لوښي کې مو واچول، یو برخه به لیمو جوس او 3 برخې به اوبه وکړئ دا به پکې ور واچوئ. بیا به په دې باندې سر کېږدئ. کله مو چې کور پې کېښودو پوښ هم په کېښودو بیا به دغه محلول دغه میکسچر دغه به د 24 ساعتونو لپاره همداسې پرېږدئ. کله چې 24 ساعته پې تېر کړل د هغې نه وروسته به داسې یو جالۍ راواخلئ، جالۍ ته به دغه مخلوط ور واچوئ، میکسچر ور واچوئ چې پکې پوډر هم و، لیمو جوس هم و، اوبه هم وې. دا هم چې کله ور واچولو د دې نه به چې کوم اوبه ده یا کوم د لیمو جوس دی دا به فلټر شي، پورته به په دې لوښي کې یوازې هغه سکاره پاتې شي چې د پوډرو حالت کې تا اخیستې دي. نو یعنې فلټریشن به یې موږ وکړو، فلټر به یې کړو. کله مو چې فلټر کړل هغې نه وروسته به همدې ځای باندې به یې پرېږدو نه، دې باندې به موږ پاسه نه اوبه اچوو تر څو څومره د لیمو هغه ذرات چې پکې وي د لیمو جوس پکې وي هغه ټول ورنه لرې کړلی شي، صفا کړلی شي. نو کله مو چې دا پوډر او دغه چې 24 ساعتو لپاره کېښودو دا به د یو جالۍ کې کېږدئ، داسې جالۍ چې سوري ولري. نو دغه اوبه لیمن یعنې لیمو به ورنه فلټر شي، بیا به اوبه نورې پې ور واچوو تر څو موږ پوه شو چې سکاره صفا شول، هغه د لیمو چې کومه برخه ورنه یې منځه لاړه. بیا به دا سکاره اوبه هم ورسره یې منځه ځي فلټر کېږي. بیا به دغه پاوډر راواخلئ په یو لوښي کې به یې ور واچوئ او پرېږدئ دی چې ډي هایډریټ شي یعنې وچ شي، هغه کومه اوبه چې پکې وي هغه نوجانوالی چې کوم وي هغه یې منځه لاړ شي. یو طریقه دا هم ده چې کله دا پاوډر د دې پروسس نه بعد به راواخلئ په کوکر کې به یې واچوئ یا به یې هاټ اوون کې کېږدئ او تقریبا 2 ساعتو لپاره به کوکر کې دا یخې وي. هغې نه وروسته چې راواخلئ نو دا به وچ شوي وي. اوس دغه چارکولو ته بیا موږ وایو اکټیویټډ چارکول. نو یو چارکول دغه دی چې لرګي وسوځدل هغې نه چې کوم سکاره جوړ شي ته یوازې موږ چارکول وایو. که ته دغه سټیپس نه دا شی تېر کړي نو بیا به موږ وایو چې دا اکټیویټډ چارکول دی، فعال چارکول دی. نو موږ هغه خلک چې پوایزن زهر یې خوړلي وي یا هم ډرګ اوور ډوز یې اخیستی هغې ته موږ اکټیویټډ چارکول ورکوو. علتونه یې چې دي ولې فعال چارکول مونږ پریفر کوو، ترجیح ورکوو نسبت هغه سکاره ته چې کور کې مونږ سره وي. څو علتونه دي. اول علت یې دا ده چې فعال چارکول ځکه ورکوو چې د دې سرفیس ایریا زیاته ده، ډېر کم مقدار که دغه چارکول ناروغ ته ورکړلی شي ډېر زیات مقدار سره پوایزن او ډرګز ابزارپشن مخنیوی کوي. که ته چېرته دغه چارکول ورکړې چې فعال نه وي، سکاره وي، کور کې وي، تا پوډرونه جوړ کړي وي بیا دې ناروغ ته ورکړي وي، نو دا بیا په هغه ډول ابزارپشن نشي کولی، د دې سرفیس ایریا کمه ده، یعنې دومره په ښه ډول د زهرو او د درملو د جذب مخنیوی نشي کولی. یو علت دا دی. دویم علت دا دی چې کوم اکټیویټډ چارکول دی دا صفا شوي وي، کوم زهري څه ورسره نه وي مکس شوي. خو کوم چارکول چې کور کې جوړیږي یا مثلا کوم سکاره چې کور کې دي کیدای شي هغې سره یو څه داسې زهري شی هغه وي ټاکسیک مټیریل ورسره وي چې ته یې ناروغ ته ورکړي، ناروغ شاید نور هم خراب کړي. دې وجې نه موږ هوم کې چې کوم کور کې چې کوم چارکول لرو دا نه یوز کوو، اکټیویټډ چارکول پیشنټس لپاره ناروغانو لپاره استعمالوو. را به شو د فعال چارکول استعمال طریقه څه شی دی. چې کله تا ته یو داسې څوک راوستلی شو چې هغې زهر خوړي، درمل اخیستلي، ته به اوس فعال چارکول څنګه ورکوې؟ استعمال طریقه یې دا ده که چېرته اډلټ وي، بالغ وي او ټینیجر ایج کې وي، مثلا 14 کلن وي، 14 15 14 دا ټین چې پکې راځي دغه عمر لرونکي وي او تا ته راوړل شو چې د دې شخص زهر خوړلی دی یا ډرګ اوور ډوز اخیستی ده، ته به تقریبا 25 نه واخله 100 ګرامه پورې به اکټیویټډ چارکول راواخلې، په اوبو کې به یې حل کې. اوس چې کله دې حل کړل اوس 2 طریقې دي. که چېرته دا شخص داسې حالت کې راوړل شوی و چې هغه د دې وړ نه و چې دا چارکول خپله وخوري، نو بیا به ته انجیوټیوب پاس کې په انجیوټیوب کې به ناروغ ته اکټیویټډ چارکول ورکوي، او که د دې وړ و چې وی چیښې نو بیا به یې اورلی ورکوي چې وی چیښې.
تیریږي په خپله. عموما موږ اکثره انجیوټیوب کې اکټیویټډ چارکول ورکوو. یو طریقه یې دا ده که چیرته د شخص عمر یعنی ماشوم یو نه 12 کلن عمر کې و او د زهر خوړلی وی په خپل سر ګولۍ وغیره اچولې وی او ته غواړې چې دغه شخص مړ نشي، سیستمیک افیکټ ونه کړي، آرګن فیلر رامنځته نشي، د دې لپاره تقریبا 25 نه 50 ګرامز پورې به اکټیویټډ چارکول راواخلئ. دا به په اوبو کې ورته حل کړئ. کله مو چې حل کړه اوس که دا د چیښلو وړ و دا شخص یعنی دومره بیداره و چې خپله یې وچیښي، نو بیا ورته وایي چې وایي چې نه شو چیښلی، نو بیا انجیوټیوب له لارې مونږ ناروغ ته اکټیویټډ چارکول ورکوو.